کوم خلکو چې د کفر او انکار چلند غوړه کړی دی هغه ته په دنیا او آخرت دواړو کې سخت سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونمومي او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوړه کړی دی هغه ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او خو وپوهیږي چې الله ظالمان هیڅ کله نه خوښوي. دا له نښانو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې مونږ تا ته اورو. د الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ او امر ورته وکړ چې شه نو هغه وشو. دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب له لوري ښودل کیږي او ته له هغو کسانو څخه مه کېږه چې په دې کې شک وي. د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تا سره جګړه وکړي نو ای محمده ورته ووایه چې راځئ هم به مونږ او تاسې په خپله راشو او هم به خپلې کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه دې د خدای لعنت وي. دا بیخي صحیح واقعیتونه دي او حقیقت دا دی چې له الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته او هغه د همدې الله ذات دی چې د هغه زور پر ټولو بار او د هغه حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی. نو که دوی په دې شرط المقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خورونکو په حال ښه خبر دی. ووایه ای اهل کتابو یوې داسې خبرې ته راشئ چې زمونږ او ستاسې دواړو ترمنځ یو شان ده، دا چې مونږ له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي ونه کړو، له هغه سره هیڅوک شریک ونه ګڼو او له مونږ نه د هیڅوک له الله نه پرته هیڅ یو په ربوبیت ونه نیسي. که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایه چې شاهدان اوسئ مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د خدای بندگی کوونکي او اطاعت کوونکي. ای اهل کتابو تاسې د ابراهیم علیه السلام په باب ولې له مونږ سره شخړه کوئ؟ تورات او انجیل خو له ابراهیم علیه السلام نه وروسته نازل شوي دي، نو تاسې په دومره خبره هم نه پوهیږئ؟ تاسې چې د کومو شیانو علم لرئ په هغو کې خو بحثونه کوئ، په هغو چارو کې ولې څېړنه کوئ چې له تاسې سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته؟ الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ. ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصرانی بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړوونکی مسلمان او هغه هیڅ کله له مشرکانو څخه نه. څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دي چې ابراهیم علیه السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي. الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان راوړی وي. ای مؤمنانو له اهل کتابونو یوه ډله غواړي چې په څه چل تاسې له سمې لارې نه واړوي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی له ځانه پرته هیڅوک په ګمراهۍ کې نه غورځوي خو له هغو سره د دې شعور نشته. ای اهل کتابو ولې د الله له آیتونو نه منکریږئ په داسې حال کې چې تاسې په خپله وینئ؟ ای اهل کتابو ولې حق ته د باطل رنگ ورکوي او سره ګډوي؟ ولې له پوهې او ادراک سره سره حق پټوي؟ له اهل کتابونو یوه ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوي دي پر هغه سهار ایمان راوړئ او ماښام ورڅخه انکار وکړئ. ښایي په دې دسیسه دا خلک له خپل ایمان نه واوړي. دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ چا خبره مه منئ چې ستاسې پر دین نه وي. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې اصلا خو هدایت د الله هدایت دی او دا د هغه ورکړه ده چې یو چاته همغه څه ورکړی شي چې یو وخت تاسې ته درکړی شوي وو، یا دا چې نورو ته ستاسې د پروردګار او حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسې پر خلاف قوي دلیل په لاس ورشي. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده، چاته یې چې خوښه شي ورکوي، هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي. د خپل رحمت لپاره چې چاته خوښه شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات دی.